وکړې. زبیره بچي دا ته دا بیا ناوخته شو. دا ستا د راتلو ټایم دی. پلار دې 2 ځل درپسې راوتی و. بچي کور ته ورشه. ما څو ځله ویلي چې په وخت کور ته راځم. ښځه خپلې کمرې ته زه ارام وکړم. زبیره سلیمه زبیر ته څه وایم؟ ځوان زلمی دی، خپلو دوستانو سره ناسته پاسته خو به کوي نو. دی ستا د لاسه مات شوی دی. څه وخت شو؟ سل ځل مې درته ویلي دي چې پوه یې کړه چې شپې تر ناوخته پورې نه ګرځي. خو دلته زما څوک اوري؟ څوک زما خبره مني؟ نه نو څوک چېرته لاړ شم؟ اوس به د خپلو ملګرو سره زبیره زما د خبرې دا جواب نه دی. سلیمه په تا څه پیریان راغله؟ زبیر څه ماشوم خو نه دی. زبیره بچې د خپلې کمرې ته زه ارام وکړه. ځه دا ستا د غلط تربیت نتیجه ده. سلیمه زموږ زامنو سره خلک په داسې انداز سلوک نه کوي. خدای مکه که ځان سره څه چل وکړو نو بیا سره به هېڅ نه کېږي. چې ما سره کېږي چې هغه له ما قتلېږم. ته په زبیر دومره شکیب ولې یې؟ تا سره څه یاره ده؟ د اولاد قد چې د ځمکې نه اوچت شي وجود یې سوری وکړي نو مور پلار یې یارېږي. زه د زبیر د وجود د سوري نه یارېږم. د شپې کې د انسان سوری ډېرې خطرې لري. رشته پرو کوه لګین بچې چې ولې د بدې غاړې شي. اوس به سیاره راشه کالج روان ناوخته کېږي. نن به زه ستا ملګري ته ستا متعلق یو شکایت کوم. شکایت بابا؟ نو څه خبر شکایت؟ دا چې دا د خوب ګوډې دی ناوخته پاسې. هغه سایره راغله. وعلیکم السلام. سایرې بچې ستا د ملګري متعلق یو شکایت دی. بابا څه خبره ده؟ نه هیڅ خبره نشته. راځه چې ځو. بابا یان په کالج کې جنو کو پڑھانے څنګه وعلیکم السلام. جاوید پته هم جوړ ستا د ترو د زوی سوری وشو. ناوخته اوږده کېږي او ناوخته پاسې. هلک ناشتې ته پرېږده. د زبیر پیغورونه وله مه ورکوه. او زبیر څوک پردی نه دی، د ده خپل د ترور زوی دی. په هغه او په جاوید کې د ځمکې اسمان فرق دی. جاویده بچې زه تا له ناشته تیاروم. ښه جاویده جی بابا ته پوه شوې زما په خبره؟ زه په هر څه پوهېږم بابا، خو زبیر زما راتلور زوی دی. آخر زه څه وکړم؟ بچې په دې زم پوهېږم چې یوه وینه یو وډ او یو رګ دی. شو کېدل یې ګران دي. خو تا دا مو اورېدلی دي چې کوم زخم ناسور شي نو د هغې پرې کول ضروري شي. بابا زما دا مطلب نه دی چې زه د زبیر د رښتې نه انکار کوم. بچې د هغه ماحول ښه نه دی. او بیا تا ته دا معلوموي چې هغه دې کور ته تا پسې راځي. او په دې کور کې چې په دې کور کې ستا یو پیغله خور هم ده. کله چې لور خور پیغله شي نو خلک د خپلې وینې نه هم ستر کوي. ستر مطلب
حیا ده جاویده واخله ناشته وکړو چې جاویده ها مورې پلار ته څه وایي نه نه هیڅ نه په ساده او ښه انداز کې پوهېږو ظاهرې د قابلې استاد هم دغه نښه وي ما سره خو د دویم امتحان ډېر غم دی چې تم داسې خبرې کوې نو ډېر مشکله نو دا مضمون خو ډېر زیات ټف دی مای ډیر په دنیا کې هیڅ هم ګران نشته چې بني آدم په خپله محنت وکړي د محنت خبره نه ده د ماحول هم په بنده باندې ډېر غټ اثر وي خبره خو دې تر څه حده صحیح ده تر څه حده نه بلکې بالکل صحیح ده ساحرې که ته د کور په ماحول کې سټډي نشي کولی نو بیا هاسټل کې دې راشه که نه ګورم که نه نه لا خو امتحان دا بیا دواړه څه پټې پټې خبرې کوي موږ ستا غوندې نه یو ښه زما غوندې م خدای مه کې او اوس خو بیا هم ښه یو په ښو نمبرو پاس کېږو که ستا غوندې شو نو بیا خو به فیل هم شو زه چې دومره نالیکه هم نیم څومره چې ستاسو خیال دي ښه نو ولاړې څه ته یې خو راځه کښېنه که نه موږ هسې ګپ شپ لګولو چې خفه نه شي او که خفه هم شي نو په ځان مې چک ولګوي غورېږه چې تا ته خو زه سم چل وښیم بس دومره